الحمد لله شیخ مولوی الله صاحب د هر قسم بیانونو ترلاسه کولو لپاره زموږ چینلونه درسره جوایل کړئ او سبسکرایب کړئ. ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرین، د تیرو څو جمعو څخه مسلسل ستاسو په حضور کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سیرت مذاکره راګرځو او همیشه د دې خبرې یادونه هم کوو چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سیرت بیانول د دې امت دپاره ډېر عظیم عمل دی. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سیرت بیانول، د پیغمبر علیه السلام سیرت اوریدل او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زندگی په خپله ژوند کې راوستل، دا د دې امت د فلاح او د کامیابۍ بهترین لار ده. ځکه الله تعالی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته عظیم فضیلتونه ورکړي دي. الله تعالی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ډېر عظیم صفات ورکړي دي او الله تعالی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته د انسانیت دپاره عجیبه د کامیابۍ نقشه او نمونه ورکړې ده چې د امت کومه طبقه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پر طریقه باندې زندگی تیره کی، نو بیا خو هغوی د دې امت د کامیابو طبقاتو څخه بلل کیږي. او خدا نخواسته که د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نمونه او نقشه د امت د انسانانو د زندګۍ څخه لرې سي، بیا هغه طبقه د دې امت د ناکامو طبقاتو څخه شمارل کیږي. ځکه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زندگی دا د ناکامۍ زندگی نه وه. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صفات دا د ناکامۍ صفات نه وو. او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کوم فضایل او فضیلتو د مځکې پر مخ باندې ټولو مخلوقاتو کې الله تعالی بل انسان ته نور نصیب کړي. زه به په خپلو الفاظو باندې تاسو ته د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فضیلت څه بیان کړم. زه ستاسو په حضور کې د ټول انسانیت د پلار د حضرت آدم علیه الصلاۃ والسلام یو وصیت را اخم. حضرت آدم علیه الصلاۃ والسلام چې کله وفات کیږي، نو هغې خپل بچی حضرت شیس علیه الصلاۃ والسلام ته وصیت کوي، ورته بچی زما د نسل سا زما د پشته سستا طرف ته یو روح نقل سوی دی او یو بچی نقل سوی دی، یو انسان نقل سوی دی. د هغې به ډېر خیال ساتئ، د هغې به ډېر قدر کوي، د هغې بچی به ډېر حفاظت کوي. ورته بچی هغه روح ته، هغه انسان ته الله تعالی دومره قدر و عزت ورکړی دی چې هغه قدر و عزت په ټوله انسانیت کې د چا نه دی نصیب سوی. چې څومره انسانان د مځکې پر مخ دي، که هغې اولیاء دي، که انبیا دي، که په هر شکل دي، هغې قدر د بل چا نه دی په نصیب سوی. ورته بچی د هغې چې څومره قدر د الله په حضور کې دی، ستا د پلار د آدم هم هغه قدر نه دی په نصیب سوی. حضرت شیس علیه الصلاۃ والسلام چې کله د خپل پلار آدم علیه السلام وصیت اوري چې یو بچی دی، هغې ته الله تعالی دومره قدر او احترام ورکړی دی چې هغه قدر او احترام د ټوله انسانیت د پلار د آدم نه دی په نصیب سوی. نو حضرت شیس علیه السلام دې ته ډېر حیران دی چې یو بچی دی هغې په پیړیو په صدیو باندې وروسته را روان دی
هغې به در خپل پلار او د ټول انسانیت د پلار در حضرت آدم علیه السلام څنګه قدر او احترام پیدا کړي. حضرت آدم علیه السلام چې کله د حضرت شیس علیه السلام حیرت ویني چې هغې پر دې خبره باندې ډېر حیران دی، ورته یې بچی پر دې باندې ډېر مه حیرانېږي. هغه بچی ته چې الله تعالی کم امت ورکړی دی، د هغې امت سره چې الله تعالی څومره اساني کوي، هغه اساني ستا د پلار آدم سره هم نه ده سوې. چې هغې ته الله تعالی دا زندګۍ لارې څومره اسانه کړي دي، هغه اسانه لارې ستا د پلار آدم علیه السلام په زندګي کې الله نه دي ورکړي. حضرت شیس علیه السلام د حضرت آدم علیه السلام سره د خبرې لږ تفصیل غواړي چې زما په دې خبره باندې فوق د هغې امت ته الله څنګه اساني کړې ده چې زما د پلار آدم سره نه ده سوې. حضرت آدم علیه السلام ورته بچی زما سره په جنت کې یو معمولی قصور اوس، یو معمولی کمیره اوس، د هغې معمولی قصور په خاطر باندې الله تعالی زما د نافرمانۍ چرچې په دې 14 طبقه کې جاری کړي. 9 طبقه اسمانونو او 9 طبقه مځکه ولا په اسمانو کې دا چرچې روانې وي، زما د نافرمانۍ ندا او اوازونه خپرېدل چې آدم علیه السلام نافرمان نس، او په مځکه کې چې څومره ملایکې وې په هغې کې هم زما د نافرمانۍ اوازې خورې سوې چې آدم علیه السلام نافرمان نس. او د مځکې مخ ته 1,40,000 زیاتو کم پیغمبران راځي، هغې ټولو پیغمبرانو ته به زما نافرماني ښکاره کېږي. او در قیامته پورې چې څومره انسانان راځي، هغه ټولو انسانانو ته به زما نافرماني ښکاره کېږي. او د اسمانو د عرش څخه چې د مځکې ته څومره کتابونه راځي، په هغې ټولو کتابو کې به زما نافرماني بیانېږي. لکه زموږ قرآني کتاب کې، زموږ قرآن کې هم دا لیکلي دي فعصا آدم ربه فغوا، حضرت آدم علیه السلام د الله نافرماني وکړه. نو دی بچی زما سه یو معمولی قصور په جنت کې اوس، الله تعالی د هغې سزا ماته دا راکړه. لیکن د هغې امت انسانان به داسې چې سهار به هم ګناوې کوي او ماښام به هم ګناوې کوي، د هغې زندګي به په ګناه کبیره کې روانوي، او د هغې څخه به د ورځې او د شپې د الله تعالی نافرمانی کېږي، د هغې څخه به د ورځې او د شپې د الله تعالی حکمونه ماتېږي. لیکن د هغې سره به الله تعالی انسانان په مابین کې دومره اساني کوي چې د هغې پر دې عیبو به الله تعالی پرده خوروي. او چې کله معاشرې ته راوځي نو خلک به پر لاسونو موچوي، خلک به پر تندیو باندې موچوي، څوک به د پیر نوم ورکوي، څوک به د بزرګ نوم ورکوي، څوک به د عالم نوم ورکوي، څوک به د شیخ نوم ورکوي. لیکن چې کله د هغې په حقیقت خبر سي، د هغې غریب زندگی په ګناه کبیره کې روانوي. ورته زما پر معمولی قصور باندې الله تعالی مځکې او اسمانو ټولو کې زما د نافرمانۍ چرچې او اوازې خورې کړي. لیکن د هغې امت انسانان به سهار او ماښام غټې ګناهونه کوي، لیکن الله تعالی به پر هغې باندې داسې پرده اچي. ورته بچی زما د یوې نافرمانۍ په خاطر باندې الله تعالی زه د جنت سره وایستلم، او الله تعالی په جنت کې زما زندگی ولا د هغې زندګۍ سه زه محرومه کړم، د هغې نافرمانۍ په خاطر باندې زه د جنت سره ووتلم. لیکن د هغې امت انسانان په سهار او ماښام ګناهونه کوي، لیکن د هغې سره سره به الله تعالی د توبې په شکل ورته جنت ته ورننه باسي. ورته جنت کې زما زندگی د عاریتن و امانت ولا، عاریتن معنا د خاص زندگی وه، لکه یو څوک چې یو مکان د چا څه په خاص باندې وغواړي وایي زه یو څو ورځې کې تېروم، نو جنت کې زما زندگی عاریتن و امانتن و د خاص زندگی وه. لیکن د هغې امت پر انسانانو باندې الله تعالی جنت ملکن ورکړی دی، د مالکان دي. لکه یو سړی چې په خپل ملکي کور کې اوسېږي، ځکه د الله فیصله دا ده ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. الله تعالی د انسانانو سره سودا کړې ده چې تاسو نفس و مال ما ته را حواله کړئ، زما د طرفه جنت تاسو ته حواله دی. بس ورته زه په جنت کې دننه اوسېدم، لیکن دننه په جنت کې زما استوګنه په دنیا د جنت هغې عاریتن ولا، لیکن دا انسانان په دنیا کې اوسېږي، د مرګ بعد اوس الله تعالی جنت دې ته ملکن ورلیکلی دی. ما درته ویل چې حضرت آدم علیه السلام خپل بچی حضرت شیس علیه السلام ته وایي چې هغه نبي ته چې الله تعالی کوم امت ورکړی دی، د هغې امت سره چې الله تعالی څومره اساني کړې ده، ستا د پلار آدم سره نه ده سوې. ستا د پلار آدم رسوایي په ټولو مخلوقاتو کې وسوله، لیکن د هغې امت پر هره ګناه باندې الله تعالی پرده اچي.
ما اوس مخکې درته ویل دنیا کې خو الله تعالی پر سړي باندې پرده اچوي، لیکن دا پرده به پر دې امت باندې الله تعالی په قیامت کې هم اچوي. غالبا تفسیر کبیر کې یو روایت را نقل شوی دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د الله تعالی څخه خواست کی یا الله د امت حساب او کتاب د قیامت په میدان کې ما ته حواله کړه چې زه د خپل امت حساب په خپل باندې واخلم. الله تعالی ورته زما محبوب دی کې ستا مقصد څه دی چې ته به د قیامت په میدان کې د خپل امت حساب په خپل اخی دی کې ستا مقصود څه دی، ستا مطلوب څه دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته یا الله زما زړه دا غواړي چې زما د امت په عیبونو باندې بل څوک خبر نس، زما په پرده کې د خپل امت حساب واخما چې زما د امت په ګناهونو نور امتونه خبر نسی، زما د امت په ګناهونو نور انبیا خبر نسی، او زما د امت عیبونه د هغې په مخ کې ښکاره نسی. الله تعالی ورته زما محبوبه چې کله ته یو امتی دا نه برداشئ چې زما د امت په ګناهونو په عیبونو نور خلق خبر سی، دا زما بندگان دي، زه به د ستا د امت حساب و کتاب په داسې شکل اخم چې د هغې په عیبونو به تام نه خبروم، د هغې په عیبو به د قیامت په میدان کې تم نسی خبر. روایت کې راځي چې د قیامت په میدان کې به الله تعالی د انسانانو حساب اخی او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وایي چې زما محبوبه چې کله ستا د امت حساب و کتاب اخیستل کیږي او د هغې ګناوې دې ټول قیامت ته ښکاره کیږي نو تا باندې به شرمندګي که به نه وي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته پر ما به ډېره شرمندګي. الله تعالی ورته زه به ستا د امت حساب په پرده کې اخم. روایت کې راځي الله وایي زه به بلاکې پر هغې خپل وزر غوړوم او په خپل وزر دننه کې به ستا د امت حساب کتاب کوم. نو ځکه د دې امت سره الله تعالی ډېره اساني کړې ده. دا اسانی د چا په برکت باندې سوی ده؟ دا اسانی د دې عظیم پیغمبر په برکت باندې الله تعالی کړی ده. او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زندگی کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ډېر محبوب عمل دا چې د انسانانو پرده خوندي سي، د انسانانو ستر خوندي سي. لکه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام غوښتنه دا هم وله چې د قیامت په میدان کې زما د امت له ستر خوندي، چې د قیامت په میدان کې زما د امت عیبونه چاته ښکاره نه سي، نه نور انبیاو ته ښکاره سي او نه نور اولیاو ته ښکاره سي او نه د نور امتونو په مخ کې ښکاره سي. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ډېر محبوب شی دی یقینا هم دا و. ترمذي شریف روایت دی یو صحابي دی حضرت ماعز اسلمي د بني سلیم قبیلې سړی دی. هغې راځغلی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته راغلی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته چې راغلی و یا رسول الله طهرنی طهرنی، ای د الله رسول ما پاک ما پاک، زه په ګناه کې اخته سوم او زما څه نافرماني وسوم، ما پاک ما صفاک. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په اول سر کې ورته وایي ویحک ارجع فاستغفر الله وتوب الیه، وایي غرق سه زما څه ولاړ سه، بس د الله تعالی څخه بخښنه وغواړه، الله تعالی ته توبه وکړه، بس الله تعالی به دې صفا کې نور پر ځان باندې پرده واچو، بس خپل حال چاته مه ښکاره. فرجع غیر بعید، یو ساعت کې هغه سړی هغه صحابي د پیغمبر علیه السلام د مخه څخه لرې سو. لړ ساعت کې بعد دوباره ورله راغلی و یا رسول الله طهرنی ما صفاک. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د صحابو په مخ کې په حضور کې ناست دی چې کله هغه صحابي دا تمنا کوي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مخ دې خواته ځینې واړوي. هغه صحابي راغلی دې خواته ورته ودرېدی وی یا رسول الله طهرنی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مخ دې خواته ځینې واړوي. هغه صحابي در شا ورسره راوګرځېدی دې خواته یا رسول الله طهرنی ما صفاک. آخر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مخ شاته ځینې واړوي. هغه صحابي راغلی پیغمبر علیه السلام ته شاته ودرېدی یا رسول الله طهرنی ما به صفا کوي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بار ورته وایي سړی ابي که جنون توس لیونی، په تا باندې لیونتوب ګډ شوی دی چې داسې کوي؟ هغه ورته وایي والله ما بي بن جنون، په الله دې مقسم زه لیونی نه یم، دماغ مې برابر دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیا ورته وایي اشربت خمرا، شراب دې خوړلی دي، مست یې چې دا رقم کوي؟ هغه ورته شراب مې نه دي خوړلي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته فیما اطهرک، د چی څه دي صفا کړه؟ هغه ورته یا رسول الله انی زنیت، زما څه زنا شوې، ما د زنا څه صفا کړه. چې کله هغه سړي ډېر اقرار وکړي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پر هغې باندې د رجم فیصله وکړه چې په ډبرو به سنګسار سي. چې کله پر هغې باندې د کاڼو وارې شروع سو نو د کاڼو د وارو په مابین کې هغې میدان کړو. صحابه ورته راوګرځاوی چې کله هغې په کاڼو کې رجم سو قتل سو،
یو صحابي پیغمبر علیه السلام ته وایي چې هغې خو میدان کړو موږ برته راوګرځاو. پیغمبر علیه السلام پر دې باندې ډېر ارمان وکړي کاش چې د میدان کړو چې تاسو نه وای راګرځولی. برای حزال سلمي راوغوښتی. معز اسلمي د حزال سلمي د مینځي سره زنا کړې وله. غیر راوغوښتی ځکه هغې معز ته د لار په لاس ورکړی و چې زنا خو درسه سوې د ورسه پیغمبر علیه السلام راورسه. برای ورته ویلی حزاله لو سترته بثوب لکان خیرا لک. کدی د معز پر ګناه باندې پرده اچولې وای ستا دپاره ډېره خیر و. بس انسان دی د انسان سره ګناه کیږي، انسان دی د انسان سره نفس ور سره دی، شیطان ور سره دی. نو که چیرې تا دی پر ګناه باندې لیدلی وی او د خپلې ګناه اقرار تا ته کړی وی او دا لار دې نه وی ورښکاره کړی چې ورسه پیغمبر علیه السلام ته پیش کړه، بس پر هغه ځای دې دا ګناه باندې پرده اچولی وی لکان خیر لک، ستا دپاره به دا عمل ډېر بهترین وی. ما درته ویل د پیغمبر علیه السلام مزاج دا و، د پیغمبر علیه السلام عادت مبارک دا و چې هغې د خپل امت سره د ستر او د فردي معامله ډېره خوښه وله. نو ځکه د هغې په غوښتنه باندې الله تعالی د دې امت سره داسې اساني کړې چې دنیا کې چې دې امت سره کومې ګناهونه کېږي الله تعالی پر هغې باندې دنیا کې هم پرده اچوي، د هغې ګناه چاته نه ښکاره کوي. او د قیامت په میدان کې چې د دې امت د ګناهونو کوم حساب اخیستل کېږي هغې به الله تعالی په داسې فرده کې اخلي چې د هغې عیب او ګناه به نه نورو انبیاو ته ښکاره کېږي نه به د قیامت و نورو انسانانو ته ښکاره کېږي. یو زنانه د غامدیه، الغامدیة من الازد، د بخاری شریف روایت دی. د ازد قبیلې غامدیه زنانه د هغه رازغلي. ای د الله رسوله زه هلاک کسوم، زه هلاک کسوم. پیغمبر علیه السلام ورته څنګه هلاک کسوې؟ ای د الله رسوله زما سه زنا وسو ما صفاک. پیغمبر علیه السلام هغه زنانې ته زنا به نه درسه سوې، اسی د زنا د واعي و د زنا عمل و د زنا فعل ته به نږدې سوې، حقیقي زنا به نه درسه سوې. د پیغمبر علیه السلام زړه دا غواړي چې دا د حد و د دې ترتیب څخه خلاص شي. هغه زنانه څه ورته وایي؟ ای د الله رسوله اتريد ان ترددني کما رددت ماعز. ای د الله رسوله ته ما بار بار پر شا کوې لکه بله ورځ چې د ماعز زناکاره رالی هغې دې پر شا کوی پر شا کوی. ورته د الله رسوله زه به څنګه انکار وکړم؟ زما په نس کې دغه زنا بچي وجود لري نو زه به د دې څه څنګه انکار وکړم؟ ما دغه زنا څه بچی په نس کې پیدا کړی دی نو زه زناکاره یم، پر ما باندې د ډبرو د سنګسار حد جاري کړ. پیغمبر علیه السلام هغه زنانې ته وایي زنانې چې کله ستا په نس کې بچی دی نو دې وخت کې پر تا باندې حد نه جاري کېږي. ته ولاړه سه چې نه میاشتې بعد تا وضع د حمل وکړه هغه بچی دی د نسه څه پیدا سو د هغې څه وروسته بیا د ما پورې راسو. هغه زنانه یې انصاري صحابي ته په لاس ورکړه، هغې کفالت پر خپله غاړه واخیستی چې نه میاشتې به دا زنانه زما په کور کې زه به یې کفالت و خدمت کوم. نه میاشتې بعد چې کله د هغه زنانې بچی پیدا سو نو نه میاشتې بعد هغه بچی په لاس کې زنانې راخستی دی. پیغمبر علیه السلام ته کښې شو، ای د الله رسول خپل امانت سنبال کړې، بس پر ما باندې حد جاري کړي، ما په ډبرو باندې سنګسار کړي. پیغمبر علیه السلام ورته چې کله پر مفتا باندې موږ حد جاري کړو د دې څه وروسته د دې بچي کفالت و حفاظت و ساتنه و دا به څوک کوي؟ ورته یې ورسه 2.5 کاله دې بچي ته تی ورکړه چې کله بچی د تی سپري سو بیا ماله راس. هغه زنانه بیا ولاړه 2.5 کاله زمانه هغه زنانه دې خپل بچي ته تی ورکړي چې کله 2.5 کاله تیر سو یو ورځ د ډوډۍ ټوکړه په بچي ته په لاس کې ورکړې ده. هغه ټوکړه یې په لاس کې د هغې په خوله باندې وهي او خوري یې. پیغمبر علیه السلام ته یې بچی پیش کړي، د الله رسوله د دې خوراک زما د سینې څه نه دی، د خپل خوراک کولی سي، خپل امانت سنبال کې پر ما باندې حد جاري کړي. پیغمبر علیه السلام هغه بچی انصاري صحابي ته په لاس ورکړي. د هغې زنانې دپاره تر دې ځګره پورې کنده وکیندل سوله او چې کله زنانه په کنده کې ښخه سوله پر هغې باندې کاڼې و ډبرې شروع سوې. حضرت خالد ابن ولید چې په یو کاڼي باندې وویشتله د هغې د سر د وینو داره د خالد ابن ولید پر کپړو وموښته او خالد ابن ولید د هغې زنانې متعلق یو څه سخته جمله استعمال کړه. پیغمبر علیه السلام ته چې حال رالی پیغمبر علیه السلام ورته خالده تیزه خبره به نه کوې، زما د فرب د کعبې قسم چې هغه زنانې داسې توبه وکړله چې د هغې په توبه کې ټوله مدینه ورسره ظاهر شي.
نو ما درته ویل د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عظیم صفت هغه دا و چې پر امت باندې پرده اچول. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام من ستر مسلما، چې کله پر یو سړي باندې عیب رالی او تا په یو ګناه کې ولیدې پر هغې باندې دې پرده واچوله، بس پټ دې کوې، د مجلسه پورې دې نه ورسوئ او د خلکو په مخ کې دې رسوا نه کوي، نو ستر الله فی الدنیا والآخره، الله تعالی به په دنیا او آخرت کې ستا ستر او ستا عیبونه خوندي کړي. دنیا کې به دې الله تعالی پرده خوندي کړي او د قیامت په میدان کې به دې الله تعالی د رسوایي او د ذلت څخه محفوظه کړي. نو حضرت آدم علیه السلام چې خپل بچي حضرت شیس علیه السلام ته وصیت کوي، نو یو وصیت دا ورته کوي چې دنیا کې زما سلش کمزوري، په جنت کې زما سلش قصور او کمزوري وسوله، د هغې په خاطر باندې الله تعالی زما رسوایي په دې 14 طبقه کې وکړه. لیکن هغه نبی ته چې الله تعالی کم امت ورکړی دی، الله داسې اساني ورسره کوي چې د هغې څه ګناهونه کېږي صغیره او کبیره، لیکن دنیا کې هم الله تعالی پر هغې باندې پرده اچي او په قیامت کې هم الله تعالی پر هغې باندې پرده اچي. او بیا حضرت آدم علیه السلام حضرت شیس علیه السلام ته څه وایي، ورته زما څه یو قصور معمولی کمی په جنت کې اوس، د هغې په خاطر الله تعالی زه د جنت سره ویستلم او د هغې په خاطر باندې زه د توبې کښلو ته مجبوره سوم چې الله ته به خپل عذر پیښوم، او زما د عذر قبلېدل په کم شکل ولو، ورته 300 کاله ما صرف د مځکې پر مخ باندې ژړا وکړه. حضرت آدم علیه السلام چې الله تعالی د جنت راویستی پر دې مځکه باندې ګرځېدی، 300 کاله مسلسل حضرت آدم علیه السلام ژړا وکړه. روایتو کې راځي چې د څومره انسانیت څومره اوښکې تویېږي، په هغو کې 9 حصې اوښکې صرف د آدم علیه السلام توسوي دي، او چې دا څومره انسانیت تر قیامته پورې اوښکې تویوي، یوه حصه به صرف د ټولو انسانانو اوښکې. حضرت آدم علیه السلام چې د جنت ته سرالی پر سرندې باندې راشوه سو، سرندې به اوس هم په سریلنکا کې دی. د دې ځای څخه حضرت آدم علیه السلام در مکې مکرمې پورې 13 ځله پیدل حج وکړ. ورته 300 کاله مې ژړا وکړه او 13 ځله مې پیدل حج وکړ. د هغې څه وروسته مې الله تعالی توبه قبوله کړه او الله تعالی برته په خپلو برګزیده نبیانو کې شمار کړه. لیکن دې نبي ته چې الله تعالی کوم امت ورکړی دی، هغې چې هر څومره لو ګناه وکړي او هغې صرف په دې زړه کې پر دې ګناه باندې پښیماني وکړي، الله تعالی په دې پښیماني باندې لا توبه قبلوي. ځکه پیغمبر علیه السلام وایي التوبة الندم، توبه صرف اور صرف پښیماني ده، چې ګناه در څه وسوه په زړه کې پر دې ګناه باندې پښیمانه یې، الله تعالی دې توبه قبوله کړه او د دې عوض الله تعالی دې دا ګناه د عمل نامې څخه بس خراب کړه. حضرت آدم علیه السلام حضرت شیس علیه السلام ته وایي زما څه چې کله په جنت کې قصور کمی وسو، الله تعالی زما او د زنانې په مابین کې جدایي راوستله، او حضرت آدم علیه السلام 300 کاله د خپلې زنانې سره جلا و، او دې ټوله کره د مځکې کې 2 مخلوق 2 انسانان ګرځېده. حضرت آدم علیه السلام پر سرندیب راشوه سو، هلته ګرځېدی، بی بی حوا نه پر جده د جنت سره راشوه سو، په دې ټوله کره کې دا 2 انسانان ګرځېدو، 300 کاله په لپسې ګرځېدو. 300 کاله بعد پر عرفات غونډۍ باندې دې 2 سره پیدا وکړو. عرفات ته په دې وجه عرفات وایي، عرفات ته معرفت څه دی، پیژندګلونې ته ویل کېږي. حضرت آدم علیه السلام و زنانې سره وپېژندل، ورته زما څه د معمولي قصور په خاطر الله تعالی 300 کاله زنانه جلا کړه. لیکن د دې امت انسانان سهار او ماښام ګناهونه کوي، د الله نافرمانی کوي، د الله تعالی حکمونه ماتوي، الله تعالی د هغې څه د زنانې د جلا کېدلو څه ترتیب نه ښکاره. زه دا وایم چې د دې امت سره الله تعالی ډېرې اسانۍ کړي دي، چې کومې اسانۍ د مخکینی انبیاو سره نه دي سوي، چې کومې اسانۍ د ټوله انسانیت د فلار د حضرت آدم علیه السلام سره نه دي سوي. د چا په وجه باندې وسوې، د چا کمال او د چا فضیلت، دا فضیلت د پیغمبر علیه السلام فضیلت، چې د هغې د شپې ژړا وه، د هغې د شپې عاجزي وه، د هغې د الله په حضور کې د شپې عجز او زاري پیښولو، چې الله زما د امت سره د اسانۍ معامله، او د هغې په خاطر الله تعالی د دې امت سره ډېرې اسانۍ کړي دي. ځکه د دې امت دپاره د پیغمبر علیه السلام زندگی، د پیغمبر علیه السلام سیرت، د پیغمبر علیه السلام نقشه او د پیغمبر علیه السلام طریقه دا یو نعمت عظما بلل کېږي، او دا د دې امت دپاره ډېر عظیم نعمت دی. نو ما په دې وجه درته ویل چې د پیغمبر علیه السلام په سیرت بیانولو کې ډېر لوی برکت الله تعالی ایښی.
تیره جمعه کې مې خبره کړې وله چې کله پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته الله تعالی په غار حرا کې د نبوت حلیه ورکړه او حضرت جبرائیل علیه الصلاة والسلام د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره ملاقات وسو او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام پر سر باندې د نبوت تاج کښېښول سو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کله د غار حرا د غره سره شوس نو د ټولو څه اولنی سلام د غار حرا غره ور باندې شروع کړي. هغې غره په لوړ اواز باندې دا ندا شروع کړه الصلاة والسلام علیک یا رسول الله. چې په دې غره کې څومره کاڼې وو هغه کاڼو په ژوژ باندې سلامونه شروع کړه. چې په دې غره کې څومره درختې وو واښه وو بوټي ولو هغه وښو بوټو پر هغې باندې سلامونه شروع کړه الصلاة والسلام علیک. حضرت علی رضی الله عنه وروسته حال بیانوي وایي مستمع شجر ولا حجر الا ویقولها الصلاة والسلام علیک یا رسول الله. داسې درخت فاته نسوله داسې کاڼه یو ډبره فاته نسوله چې پیغمبر علیه السلام به را روانو هغې به دا چیغه نه کوله چې الصلاة والسلام علیک یا رسول. چې کله پیغمبر علیه الصلاة والسلام د حضرت خدیجة الکبرا کور ته راورسېدی او چې کله د کور د باندې سر غږ وکړ حضرت خدیجة الکبرا په منډه د هغې مخ له ورغله. ما درته ویل زما په الله قسم چې د هغې د نور شغلې د اسمان نه سره مښتي. د هغې رنګ ته چې یې وکتل هغه رنګ نه دی چې مخکینی کم رنګ و. د هغې هغه نور ته چې یې وکتل هغه نور نه دی. د هغې هغه کلام چې یې واورېدی کلام کې هغه کلام نه دی چې کم کلام کې مخکینی و چې دې کلام کې څومره لذت دی. ځکه دې وخت کې هغې د جبرائیل په سینه پورې نیول سوی دی. دی وخت کې هغې ته د نبوت شرافت ورکول سوی دی او دی وخت کې د هغې سینه د نبوت د انواراتو سره لبریزه او ډکه ده. حضرت خدیجة الکبرا هغې مبارکه زنانه وه چې په ټوله انسانیت کې چې د پیغمبر سترګې اول د نبوت په شکل باندې چا ولیدلې هغه حضرت خدیجة الکبرا وه. د دې څه مخکې د پیغمبر سترګې د نبوت په شکل چا نه وی لیدلې. حضرت خدیجة الکبرا هغه مبارکه زنانه وه چې د پیغمبر د خولې څخه د نبوت څخه وروسته اولنی کلام چا اورېدی هغه حضرت خدیجة الکبرا وه چې نبي د نبوت څخه وروسته اول کلام د دې غوږ ته ورساوی. او حضرت خدیجة الکبرا هغه زنانه وله چې هغې خپل مال و دولت هغه ټوله د پیغمبر علیه الصلاة والسلام پر معونت او پر کومک باندې صرف کړی او د هغې ثمره او نتیجه هغې دا ولیدله چې حضرت جبرائیل علیه السلام به د عرشه څخه الله تعالی د دې د سلام دپاره راستاوی. الله تعالی به حضرت جبرائیل علیه السلام پیغمبر علیه السلام ته راواستاوی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته جبرائیل څنګه رالی ول حضرت خدیجة الکبرا ته الله تعالی سلام په لاس راکړي ولته ورسه حضرت خدیجة الکبرا ته سلام ووایه ورته زه ستا سره راځي یم ته زما سره راځي. حضرت خدیجة الکبرا عجیبه زنانه عجیب و وفادار زنانه وه لیکن پیغمبر علیه السلام څومره وفادار انسان و. هغې د حضرت خدیجة الکبرا سره زندگی څنګه تیره کړه. نن بعضې مستغربین خلک هغې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام پر ډیرو نکاحونو باندې اعتراض کوي چې پیغمبر علیه السلام دومره زنانې نه زنانې یولو زنانې څنګه په نکاح کولی. تاسو د پیغمبر زندگی ته ګورئ د پیغمبر علیه السلام عمر 25 کاله دی د حضرت خدیجة الکبرا عمر 40 کاله دی او د دوو نورو خاوندانو سره جلا سوې ده لیکن 25 کلن نوجوان چې هغې ته د دنیا انسانان د زنانو فرمایش کوي او پیغامونه ورته پیښوي چې موږ ستا سره د زنانو نکاح کوو لیکن پیغمبر علیه السلام 25 کلن د 40 کلنې زنانې سره نکاح کوي. په نن عصر کې یو نوجوان دې ته نه دی تیار چې زما عمر د 25 کاله او د زنانې عمر د 40 کاله زه دې د هغې سره نکاح وکړم. لیکن دومره وفاداره خاوند چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام 25 کاله نور صرف د دې یوې زنانې سره تیر کړو چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام عمر 50 کاله ته رسېدی د هغې په نکاح کې صرف حضرت خدیجة الکبرا وه چې هغه په عمر کې د 40 کاله مشره وله. لیکن پر 50 کاله باندې چې حضرت خدیجة الکبرا وفات شوله نو د هغې څه وروسته بیا د نکاح د نورو زنانو سره بیا د عمر 14 کاله پاته و. په دې 14 کاله کې بیا پیغمبر علیه السلام د زنانو د ډیرو سره هغې کې اکثریت یا طلاق سوي زنانې اکثریت یا هغه کونډې زنانې د هغې سره نکاحونه وکړو او بعضې په هغې کې منځې وې په هغه په دې خاطر چې پیغمبر علیه السلام باندې دا ټول امت را مات
زنانې را روانې سوې او قومونه را روان سو او طبقې و قبیلې را روانې سوې. هغې د دین احکام غوښتل. پیغمبر علیه السلام به ماخستن خپلو زنانو ته د دین حکمونه بیان کو. سهار به پر هره زنانه باندې شاوخوا ډله زنانې راټولې وې. هغې به د پیغمبر پیغام هغه انسانانو ته رسوی. نو د پیغمبر علیه السلام نکاحونه نعوذ بالله دا د شهوت په اساس په خاطر باندې نه وو. حضرت خدیجه الکبرا پیغمبر علیه السلام در لاس ونیوی او خپل حجرې مبارکې ته راوسته. او پیغمبر علیه السلام چونکې حضرت جبرائیل لیدلی او د الله د کلام بوجلو، الله تعالی وایي که چیرې زما کلام پر دې غره باندې کښېښول سي دا غر یې برداشت نسي کولی. لیکن پیغمبر علیه السلام ته چې کله دا ذمواري په لاس ورکول سوله نو دی حضرت خدیجه الکبرا ته وایي زملوني زملوني، ما باندې د طب اثر دی، پر ما باندې د بیرې او د خوف اثر دی. ته یو ځل ما درته ور وړاندې کړه، ته یو ځل ما در بستر وړاندې کړه. چې کله پیغمبر علیه السلام در بستر وړاندې نو حضرت جبرائیل علیه السلام دستي د عرش سره ورسېدی. سورته یا ایها المزمل، ای هغه سړی چې ځان دې در بسترو لاندې کې قم ولاړ سه، د بسترو وخت نه دی. ځکه دې ټول قوم ته، دې ټول انسانیت ته، دې ټول امت ته پیغام رسول، د دې رسول ستا پر ذمه باندې درلو چې در قیامته پورې به پیغام رسې، د شرق صدر غربه پورې، د جنوب صدر شماله پورې، او ټول انسانیت او ټول کورې ته به پیغام رسې. پیغمبر علیه السلام بستره د ځانه وغورځوله او یا خدیجه اطوئ الفراش فانی لا راحة لی بعد اليوم، ای خدیجه بستره راسه ټوله کا، د نن څه وروسته بیا زما په زندگی کې آرام نشته. بس حضرت خدیجه الکبرا چې کله دی راکښېناستی، حضرت خدیجه الکبرا پوښتنه ځینې کوي چې څه پېښ شو. پیغمبر علیه السلام د ورځې ټول حال، د شپې ټول حال چې څه ورباندې تېر سوي ټول یې ورته پېښ کړ. آخر ورته انی خشیت علی نفسی، ورته یې خدیجې زه پر ځان باندې بیریږم چې الله تعالی به ما رسوا کوي. زما پر ذمه باندې دومره عظیمه ذمواري ده او زه الله تعالی در دومره عظیم بار لاندې کلم، زما سره دا وهم دی چې زه به رسوا کېږم او زه به دا پیغام او زه به دا ذمواري په ښه شکل سرته نه ورسوم. چې نه ورسوم نو زه به ډېر د رسوایي او د ذلت سره مخامخ کېږم. نو انی خشیت علی نفسی. هغه سور ته وایي زنانه عجیبه مخلوق دی، عجیب وفادار زنانا، عجیب تسلی ورکوونکی. هغه ورته وایي کالله والله لا یخزیک الله ابدا، ورته محمد هرگز داسې نه ده، الله تعالی به قطعا تا نه رسوا کوي. ورته زما ستا سره ډېره زندگی تېره سوې ده، ستا په زندگی کې چې ما کم صفات لیدلی دي، چې په تا کې د زندګۍ کمې طریقې او کمې نمونې ما لیدلې دي، هغه صفات، هغه نمونې، هغه طریقې د رسوایي طریقې نه دي. هغه څه ورته وایي؟ ورته وایي ته به څنګه رسوا سې؟ انک لتصل الرحم، ته د قریبانو سره وسیله رحمي کوې. چې د کم چا په مزاج کې د قریبانو سره وسیله رحمي، هغې الله تعالی نه رسوا کوي. ورته وایي وتکسب المعدوم، او ته خو د غریبانو سره احسانونه کوي، او چې کم څوک د غریبانو سره احسان کوي الله تعالی هغه نه رسوا کوي. او ورته وتعین وتقرا الضیف، ته خو د میلمنو قدر او احترام لري. وتعین علی نوائب الحق، چې د انسانیت پر انسانانو باندې کمې حادثې د الله د طرف راسي پای کې ته د خلکو معاونت کوي. نو ورته وسیله رحمي ستا صفت دی، او د غریبانو سره احسان کول ستا صفت دی، او د میلمه اکرام کول ستا صفت دی، او د خلکو په بدو حالاتو کې د خلکو مرسته کول دا ستا صفت دی. ورته زما زندگی ستا په کور کې تېره سوې ده، ما په تا کې دا ټول صفات لیدلي دي. وایي زما د په الله قسم چې په چا کې دا صفات هغه نه رسوا کېږي، نو ځکه ته پر دې مه بیرېږه چې زه به رسوا کېږم. د حضرت خدیجه الکبرا په خبره باندې د پیغمبر علیه السلام تسلی وسوله. حضرت خدیجه الکبرا برد الله سونیوی را روانه کې رای واسطه. د حضرت خدیجه الکبرا د اکا زوی دی ورقه ابن نوفل، او هغه په دې وخت کې وکانه امرأة تنصر فی الجاهلیه، د جاهلیت په دور کې هغې پر نصرانی مذهب باندې دی.
او په دې وخت کې هغه د انجیل چې د عیسی علیه السلام کتاب و د هغې ترجمه په عبراني باندې لیکي او د هغې عمر 120 کاله دی، تجربه کاره سړی دی او هغې د ډېر بوډاوالي په وجه په سترګو باندې ړوند دی. حضرت خدیجة الکبرا پیغمبر علیه السلام در لاس نیولی دی او رایه واستې ورقه ابن نوفل ته کښېنوی، ځکه هغه ډېر تجربه کاره بوډا دی، هغه عالم دی، د هغې سره هر څه معلومات شته. مرس ورته یا ابن عم اسمع من اخي ما یقول، وی زما دا که دا د حضرت خدیجې د اکا زوی ورته یې د اکا زوی د دې خپله وروره سه یو څه پوښتنه وکړه چې دی تا ته څه وایي، چې دی کومې خبرې کوي په دې خبرو باندې ته پوهېږې، چې دی کومې خبرې کوي په دې خبرو کې ته د ده کومه مرسته کولی شي. ورقه ابن نوفل هغې دا سترګې داسې پورته کې په سترګو باندې نه لیدل او پیغمبر علیه السلام ته یې وکتل ول ته څه وایې. پیغمبر علیه السلام د حضرت جبرائیل علیه السلام ذکر ورته وکړ چې زه په غار حرا کې په حالت د خلوت کې وم، حضرت جبرائیل علیه السلام زما ملاقات ته رالی او 3 ځله یې زه په سینه پورې ونیولم. ورقه ابن نوفل چې د حضرت جبرائیل علیه السلام نوم واخیستی بدن یې ورېږدېدی، بدن یې بل کړ. هغه ورته وایي هذه الناموس الذي نزل على موسی، وایي دا خو هغه فرشته ده چې الله تعالی به حضرت موسی علیه السلام ته رسوله. پیغمبر علیه السلام په اورېدو باندې د ورقه ابن نوفل په سترګو کې اوښکې را روانه شوې. باره ورته یا لیتنی کنت جزعا یا لیتنی کنت حیا اس یخرجک قومک لانصرک نصرا مؤزرا. ورته کاش ما ته الله تعالی یو ځل ځواني را کړې وای، وای کاش زما زندگی الله تعالی یو څه دوام ورکړی وی، څه عمر الله را کړی وی چې په کومه زمانه کې قوم تا د مکې څه په ظلم و ستم کې باسي، چې زما قوم ستا سره کوم ظلم کوي او په کوم ظلم او ستم کې تا د مکې څه باسي. لانصرک نصر مؤزرا، ما به ستا څومره کومک کړی وی، ما به ستا څومره تقویه کړی وی او ما به ستا سره څومره تعاون و مدد کړی وی. کاش هغه وخت زما د زندګۍ وخت وی او هغه وخت زما د ځوانۍ وخت وی. پیغمبر علیه السلام چې دا واورېدل باره ورته او مخرجي یا ای به دا قوم به ما د مکې څه باسي، ولې به مې باسي، زما جرم به څه او زما د دوی د طبیعت خلاف عمل به څه چې د هغې په خاطر دی ما باس. ورقه ابن نوفل ورته بچې چې دغه فرشته د کم چا ته راله او د الله د طرفه دا فرشته د چا سره د الله د طرفه چا ته راواستول سوله، د هغې د زندګۍ څه بچی آرام ختم سو. بیا به د هغې دشمنان اول د خپل کور انسانان، بیا به د هغې دشمنان دویم د خپل خاندان انسانانی، بیا به د هغې په دشمنی کې خپل قوم راځي او بیا به د هغې د زندګۍ آرام و راحت د خپل قوم په خاطر باندې ختمیږي. ورته کم چا چې دا فرشته راله او د کم چا سره چې د دې فرشتې ملاقات وسو، د هغې زندګي بیا در مرګه پورې آرام نه ولیدی، د هغې زندګي در مرګه پورې داسې تېره سوه لکه پر سکروټو چې تېره سوه. ورته کاش هغه ورځې الله تعالی ما ته راکړې وی، هغه وخت الله ما ته راکړی وی چې کله پر تا باندې سختې ورځې راځي او ستا قوم ستا دښمني په مخه اخلي، او کاش الله ما ته داسې وخت راکړی وی چې زه ستا در شا درېدلی وی. د پیغمبر علیه السلام زندگی دا د دې امت د خیرخواهۍ دپاره ډېره لویه نمونه وه. پیغمبر علیه السلام چې کله حضرت خدیجة الکبرا ته خپل فریاد پیش کړي، نو ما مخکې درته ویل چې پیغمبر علیه السلام ته هغې یو 3 د تسلۍ صفات ورکوي. پیغمبر علیه السلام د خپلې رسوایۍ او د خپلې ستړیا غم اخلي چې زه به دې امت کې او دې قومونو کې ډېر رسوا انسان سم. هغه ورته کله ستا رسوایي نه په نصیب کېږي. ورته ولې نه په نصیب کېږي؟ ځکه تا کې دا صفت دی انک لتصل الرحم، چې ته وسیله رحمي کوې، د قریبانو سره ښه سلوک و ښه زندګي کوې. ګوره زموږ امت کې که یو څوک د پیغمبر علیه السلام زندګي غواړي، که یو څوک زندګي د رسوایۍ او د ستړیا څخه لرې غواړي،
بیا د پیغمبر علیه السلام اولنۍ صفت د هغې د زندګۍ باید لازمي جز دا دی چې د خپلو قریبانو سره ښه سلوک کوو. ځکه پیغمبر علیه السلام وایي لا يدخل الجنة قاطع، چې کوم څوک د قریبانو سره ښه زندګي نه کوي د هغې په جنت کې حصه نشته. بیا که هر څومره بزرگ دی، بیا که هر څومره عابد دی، بیا که هر څومره عالم دی، بیا که هر څومره د لوړو عباداتو مالک دی، چې کوم څوک د قریبانو سره د نفرت زندگی کوي هغې په جنت کې پیغمبر علیه السلام وایي ځای نه لري. ځکه زموږ دین کې د قریبانو سره ښه زندگی کول دې ته ډېر زیات اهمیت دی. چې یو روایت کې راځي حضرت ابو هریره رضی الله عنه یې را نقل کوي، وایي چې کله الله تعالی د مخلوقات ټوله پیدا کړو، دی مخلوقاتو کې الله تعالی د مخلوقاتو د زندګۍ تیرولو او د هغې نظام ملایکو ته په لاس ورکوي چې د دې خلکو په مابین کې به قرابتونه یې همسایتوب وي، دا به د نیکو اعمالو زندگی، دا به د بدو اعمالو زندگی. نو روایتو کې راځي وسیله رحمي ولاړه سوله د قریبانو په مابین چې راځي. یو روایت کې دا راځي چې هغې د عرش پښه ونیوله ولاړه سوله. اوس وسیله رحمي څنګه ولاړېږي، څنګه درېدی؟ دا هغه خبرې دي چې الله ورسوله اعلم، الله او د الله رسول په پوهیږي. کله کله په ملأ الاعلی کې الله تعالی یو شي ته جسم ورکي، وجود ورکي. وسیله رحمي چې ولاړه سوله دستې د الله په حضور کې، یا الله زه یو سوال کوم. الله تعالی ورته کوم سوال غوښتنه کوي؟ یا الله زه ته ما دنیا ته استه او انسانانو ته مې استه، زه د دنیا د تګ څه فنا غواړم، زه د دې څه عذر غواړم. ته چې ما دنیا ته واسطه الته به قریبان یو د بل سره وسیله رحمي نه کوي، هغې به زما د حقوقو خیال نه ساتي، هغې به زما حقوق پایماله کوي او الته به ما در پښو لاندې کوي. یا الله زه هغه ځای له نه زه هغه ځای ته تللو ته تیار یم. الله تعالی ورته وایي زه به په دې انسانانو کې اعلان وکړم چې کوم څوک د قریبانو سره وسیله رحمي کوي، زه به هغې ته ډېره لوړه درجه ورکوم او زه به د هغې د حقوقو خیال ساتم. او چې کم څوک د قریبانو سره وسیله رحمي نه کوي، زه به دا اعلان کوم چې هغې ته به زه سزا ورکوم او هغې ته به په جهنم کې زه استوګنه ورنصیب کوم. د هغې څه وروسته بیا الله تعالی دا اعلان کوي خلکو وسیله رحمي ما د خپله صفته جوړه کړې ده، ځکه رحم د رحمانه څه دی او رحمان د الله صفت دی. کم څوک چې د قریبانو سره وسیله رحمي کوي نو هغې زما په صفت باندې عمل کوي، او چې کوم څوک زما په دې صفت عمل کوي وصلته، هغه به همیشه زما ملاقات نصیب سي، هغې به زما دیدار نصیب سي، هغې به در ما پورې ځان راورسوي. او چې کوم څوک زما دا صفت قطع کوي، د قریبانو سیش کوي، نو بیا به هغې زما په صفت باندې عمل نه کولی انسانان دي چې په خپل مابین کې زما د صفت قطع او پرې کېدل کوي، نو قطعته زه به د ځانه قطع کم، هغه در ما پورې راتلی نسي، هغې زما دید پیدا کوی نسي، هغې زما قرب او زما نزدېکت د هغې نصیب کېدی نسي. نن چې دنیا کې وګورې، د دنیا هر مذهب او ملت، د دنیا هر قوم، هر اخلاقی پیشې والا هغې دا خبره کوي چې د قریبانو په مابین کې باید چې ښه سلوک وي. ورور باید چې د ورور سره ښه زندگی وکړي، پلار د زوی سره ښه زندگی وکړي، قریب د قریب سره ښه زندگی وکړي، تربور د تربور سره ښه زندگی وکړي، او د دې په مابین کې د حسن سلوک زندگی روانوي. دا هر قوم، هر مذهب، هر ملت دا وینا کوي. لیکن د دې دپاره زموږ په دین کې د پیغمبر علیه السلام په دین کې یو ډېر بهترین اصول بیان سوي دي. زما عقیده دا ده که سړی په دغه اصولو باندې عمل وکړي، بیا به په ټوله زندگی کې د قریبانو سره پریشانی رانسي. هغه اصول څه دي؟ اصول دا دي چې یو قریب د بل قریب سره څه کوي، حسن سلوک ورسره کوي، ښه زندگی ورسره کوي، کومک ورسره کوي، مرسته ورسره کوي، ښه اخلاق ورسره کوي، هر څه چې ورسره کوي، په هغې کې د دې قریب د خوشحالۍ بجای د الله تعالی د خوشحالۍ نیت وکړي. په دې نیت یې نه ورکې سره کوي چې دا قریب به زما څه خوشحاله سي، په دې نیت یې کوي چې زما رب به زما څه خوشحاله سي. دا زما د رب فرمان دی، دا زما د نبی طریقه ده، او دا زما دپاره د ثواب عمل دی. په دغه نیت زه د دې قریب سره ښه سلوک او ښه زندګي کوم، او زما مقصود د دې قریب رضا او خوشحاله کېدل نه دي، زما مقصود د خپل رب رضا کول او خوشحاله کول دي.
او چې کله سړی په دې نیت باندې د قریب سره څه وکړي د دې لازمي نتیجه دا ده چې بیا د دې قریب سره دی نه د څه بدلی انتظار لري، نه د څه عوض انتظار لري، او نه د څه شکریه انتظار لري، نه د هغه څه د تعریف کولو انتظار لري چې سبا به زما شکریه ادا کړي یا به زما صفت وکړي یا به زما سره کومک وکړي یا به ما ته د دې عوض راکړي. او چې ځکه ما د الله دپاره کړي دي الله تعالی ما ته اسیم عوض راکوي. او چې کله د سړي په دماغ کې دې خبرې ځای ونیوي اوس که چیرې دا قریب ستا سره ښه سلوک وکړي ښه زندګي وکړي نو ته به ډېر خوشحاله سې، ځکه ستا د توقع به خلاف ستا توقع دا نه و چې دی به زما سره ښه کوي. لیکن که چیرې هغه قریب ستا سره ښه سلوک نه وکړي تا ته به ډېره ګیله نه در واده کېږي، ځکه تا خو اسیم کړي د الله دپاره دی، الله تعالی ثواب درکوي ته د قریب هغې څه کوي. ځکه که په دغه اصولو باندې سړی عمل وکړي چې څه کوي د قریب سره صرف مقصود یې د الله تعالی رضایي او د قریب طرف ته بالکل نه د هغې عمل ته ګوري، نه د هغې زندگی ته ګوري، نه د هغې څه انتظار لري، نه د هغې څه عوض غواړي، بیا خو څه مشکلات نشته. نن زموږ په معاشره کې هر سړی دا وایي، که سپین ږیرې سره کښېنئ هم وایي پخوا ښه زندګي وه، که ځوانان سره کښېنئ هم د قرابت یاره قرابت ښه خوند کوي. هر سړی په خوله کې وایي یاره ښه قرابت ښه دی، لیکن د هغې غریبانو زندگی چې معاشره ته راشوسي معاشره مکمله د نفرت ډکه ده. ورور د ورور سلام ته نه دی تیار، پلار د زوی سلام ته نه دی تیار، تربور د تربور سره خو بالکل د دشمنۍ و د کمین په خزه کې ناست دی. اوس دغه خرابي د خولې هلته وینا ده، دا خرابي ولې راله؟ د دې خرابۍ لوی بنیاد یو شی دی چې کله دې د قریب سره احسان وکړې، ښه سلوک دې ورسره وکړې، د هغې سره دې ښه زندگی تیره کړه او د هغې سره دې کومک و نصرت وکړې، دستي په دې انتظار ورته کښېنستې چې ته وده دی زما سره څه کوي، چې دی زما د دې ښه سلوک بدله و عوض راکوي کې نه راکوي، دی زما د دې ښه اخلاقو د دې ښه مدد د دې بدله ما ته راکوي کې نه راکوي، دی په مجلسو کې زما صفت بیانوي کې نه بیانوي، او دی زما د دې عمل شکریه ادا کوي کې نه ادا کوي. او چې کله دې د قریبه څه دغه توقع پوره نسوله بس دستي دماغ ته شکوي راغلي، دستي شکایتونه رالو، دستي نفرتونه رالو، په هر مجلس کې دا داسې نمک حرامه دی، دا داسې ناشکره دی، ما خو دا ورسره وکړو، ما خو دا ورسره وکړو، ما خو دا ورسره وکړو، ده نو زما سره څه وکړو. نو بیا په هر مجلس کې د قریب غیبت دی، په هر مجلس کې د قریبه څه شکوه ده، د هر مجلس کې د قریبه څه شکایت دی. او چې کله دوباره د کومک ځای راسي دوباره چې د کومک په ځای کې ته دستي وایې په روژه کال مو ورسره وکړو نو څه فایده، سږ کال یې څه دپاره کوو. نو هغې غریب چې په روژه کال یې څه وکړو هغه هم په ښه نس او را روان کال هم الله تعالی د نیک عمله څه محرومه کوي، او زندگی کې د دې نیک عمل سره الله په دماغ کې بغض ور واچوي، په خوله کې غیبت ور واچوي، په زړه کې نفرت ور واچوي، او دا ټولې ګناه کبیرې دي. الله په دې ګناه کبیرو کې هم څه ونغښتی. ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اصول دا دي چې یاره د قریبه سره که سړی څه کوي صرف د الله رضا دې په نیت کې وساتي، د الله رضا چې د سړي په نیت کې بیا سړي ته شکوه او شکایت د قریبه سره نور پیښیږي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وسیله رحمي چاته وایي لیس الواصل بالمکافئ، وسیله رحمي دې ته نه ویل کېږي چې د څه راسره وکړو زه به هم څه ورسره کوم، ولکن الواصل من اذا وصلها قطعها، وسیله رحمي دې ته وایي چې د مخ راسه وګرځوي زه بیا ورلم، چې د غیبت راپسې وکړئ زه ورلم صفت مې وکړي، چې دی زما د سلام جواب ته تیار نه دی زه ورلم بیا مې سلام ور واچوئ، چې دی په کور راسره ننوتی زه ورلم د کور دروازه مې ورپسې وټکوله چې زه درله رالم. وسیله رحمي دې ته ویل کېږي او دې باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه صفت دی چې که چیرې دا د چا په دماغ کې راسي. نن زموږ معاشره هغه د عربو د جاهلیت حدودو ته ډېره قریبه سوې ده، چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د راتګ څخه مخکې چې عرب د جاهلیت په کومه فضا کې اخته وو، زما په الله قسم زموږ د معاشرې ډېر اخلاق هغه حد ته رسېدلي دي. د عربو د جاهلیت یو مشهوره عقیده دا وه، هغوی به دا ویل الاقارب کالعقارب، ولتربور داسې دی لکه لړم چې همیشه په دې فکر کې دی چې یو څوک په نیش ووایي، تربور همیشه په دې فکر کې دی چې څنګه تکلیف در ورسي. دا د عربو په جاهلیت کې مشهور او زموږ په عقیده کې اوس هم دا خبره کښېنستلې ده. لیکن پیغمبر علیه السلام چې راغلی هغوی به یې څه ویل،
او لا يدخل الجنة قاطع چې څوک د تربور سره ښه سلوک نه کوي هغه په جنت کې ځای نه لري. ما درته ویل تربور ولې لړم قریب ولې مار سو سړی ته تربور ولې سړی په زارو باندې لړي ولې سړی په نیش باندې وایي د هغې بنیاد دا دی چې د تربوره صدري څه کړي نه دي دستي د تمې په دې تمه او په دې انتظار ورته کښېنستې چې دی به څه راسره کوي چې د هغې سره دې څه کړي نه دي دستي په دې انتظار ورته کښېنستې چې دی به مې صفت کوي دی به مې تعریفونه کوي او دی به مې شکریه ادا کوي. لیکن چې کله د هغې د طرفه ستا توقف را نسوله بس دستي دې په ذهن کې در وګرځېدی چې دا تربور نه دی دا لړم دی. که چیرې تا څه کړي وی د الله دپاره دې کړي وی او الله تعالی سره د انتظار او توقع ساتلی وی بیا خو به الله تعالی د هغې عوض هم په دنیا کې در کړی وی هم په آخرت کې ستا نظر به بالکل د تربور پر طرف ورګرځېدی نه. زه دا وایم زما په الله قسم دا مې عقیده ده چې مزه او خوند په دې کې دی چې ته د تربوره سره ښه کوې دی بد در سره کوي بس چې دی بیا بد در سره وکړي ته ښه ورسره وکړه چې دی مخ در سره واړی ته بیا ورله ورسه پر دې خپل نفس باندې پښه کښېږده خوند په دې کې دی ځکه دا د پیغمبر علیه السلام طریقه ده او دا د پیغمبر علیه السلام نقشه ده دا د پیغمبر علیه السلام د کامیابۍ لار ده. پیغمبر علیه السلام مکه مکرمه کې د خپل چند قریبانو سما سوا دا ټوله قریبان د پیغمبر علیه السلام د وینو تږي وو. هغې به په مکه کې تورې تېرولې او د تورو ورزش به کوی چې د پیغمبر سر به څنګه په هوا کېږي. پیغمبر علیه السلام په دې غاړه کې په مکه مکرمه کې هغه پټور اچي او دا پټو پیچي او د پیغمبر علیه السلام ساه بندیږي او دا سترګې د خپلو ځایو سره غورځي. څوک جواب نه لري څوک کلام نه لري. حضرت ابوبکر راغلی صرف یوه جمله ورته وایي ورته اتقتلون رجلا ان یقول ربي الله وایي ای خلکو دا سړی پر دې باندې وژنئ چې بل جرم یې نه دی کړی خالي وایي زما رب الله دی. هغې خلکو ابوبکر داسې وټکاوی ابوبکر یې داسې وواهی پر ابوبکر یې داسې حال جوړ کړي چې د ابوبکر هغې د هغې جسد یې پر جنازه باندې د حرمه څه وایستی. پیغمبر علیه السلام سره هغې خلکو داسې وکړو چې پیغمبر علیه السلام به پر سجده باندې پرېوتی دی به د اوښانو د دې لرې و کلمي و نس راځغلاوی په حالت د سجدې کې به پر دې سر ورکښېښوی بیا به د پیغمبر علیه السلام سره دومره طاقت نه و چې راپورته سي. پیغمبر علیه السلام د شپې په تیاریکو کې ځینې وځي د غره په غارو کې ځینې پټېږي او دوی ورپسې ځي او هغه 3 ورځې په غره کې ځینې تېروي او د هغې څه وروسته بیا په منډه او په غلا باندې ځي در مدینې منورې پورې. لیکن چې په فتح مکه کې راغلی قریبانو ته څه وایي ای خلکو چې کوم څوک د ابو سفیان کور ته ورننوتی زما د طرفه معاف دی ورته چې کوم څوک حرم ته راننوتی زما د طرفه معاف دی ورته چې کوم څوک کور ته ننوتی سلا یې وغورځوله دروازه یې په ځان پسې بنده کله به زما د طرفه معاف دی. نو ما درته ویل قریبانو څه وکړو پیغمبر علیه السلام د هغې په عوض کې څه وکړو. نو ځکه د کامیابۍ لار دا ده او د پیغمبر علیه السلام سنت لار دا ده چې د هغې خلکو بدله او د هغې خلکو څه د شکریې او د هغې خلکو ښه د ښې زندګۍ تمه مه ساته بس. زه آخر کې د حکیم الامت یوه آخري نسخه بیانوم. الله تعالی دې قبر جنت کی زما په الله قسم چې هغه کوم نسخې بیان کړي دي چې سړی ورته وګوري د انسان په زړه کې سکون راسي. حکیم الامت حضرت اشرف علي تانوي رحمت الله علیه د انسانانو ته یوه آخري نسخه ښکاره کړې هغه وایي ګوره که دنیا کې سړی د سکون زندگی غواړي یو عمل دی وکړي هغه دې دا وکړي چې د دنیا د انسانانو څخه دې توقع ختمه کړي امید دی ختم کی توقع دی ختم کی تمه دی ختم کی چې زما سره به دا کوي زما سره به دا کوي زما سره به دا کوي. د ټولو خبرو توقع صرف د الله و ذاته وساته چې زما سره چې څه کوي هغه به خپل رب را سره کوي بس. او چې د انسانانو سره د خیر توقع ختم اسوله کدی ورور دی د خیر توقع مزین کوه کدی پلار دی د خیر توقع مزین کوه کدی قریب دی که پردی دی که خپل دی د خیر توقع مزین کوه چې څومره توقعات دی هغه د خپل رب سره وساته. اوس دنیا کې کدی خلکو ستا سره ښه سلوک وکړي ډېر به خوشحاله سي ځکه ستا توقع نه و در سره وکړي او که چیرې د خلکو بد سلوک در سره وکړي ډېر به نه پریشانه کېږي ځکه د اوله سره ستا ګمان دا و چې زما سره خیر نشته زما سره به بد کېږي ځکه دا دنیا د خیر ځای نه دی دنیا د راحت ځای نه دی دنیا زما او ستا جلخانه ده په جلخانه کې څوک ازادي
په جیلخانه کې چا خیر کړی دی، په جیلخانه کې چا راحت کړی دی. په جیلخانه کې چې د سړي زندگی راسي چې کم څوک د جیل متصرفین دي د هغو د طرف هم د سړي سره سخته ګزارئ، او چې کم څوک ستا سره په جیل کې اوسېږي ډېر ځله د هغو هم زندگی در سره سخت دي. نو دنیا زما او ستا دپاره جیلخانه ده. په جیلخانه کې مشکلات راځي، جیلخانه د مشکلاتو ځای ده. په جیلخانه کې سړی د چا څه د شو توقع نشي کولی چې دلته به زما زندگی په راحت باندې راځي، دلته به خامخا مشکلات راځي. که چیرې دغه یوه خبره په دماغ کې سره کښېنو چې د دنیا ته د جیلخانې په نظر وګورو او د انسانانو سره د خیر توقع ختمه کړو، بیا خو د دنیا ټولې شکوې ختم دي، د دنیا ټولې شکایتونه ختم دي، او د دنیا ټولې ګیلې ختم دي. خو ما درته ویل دا خبرې صرف د اورېدلو سره کار نه لري چې بس ما وویل تا واورېدل. دا خبرې د اصلاح د دماغ ته ورشوه کول، په دې خپل ګریوان کې لږ فکر کول چې د دې سړي سره ما کومه توقع ساتلې ده ولې ځم وساتم، د دې سړي سره ما کومه تمه ساتلې ده ولې ځم وساتم، د دې سړي سره زما کوم فکر دی او زما کومه عقیده ده ولې ځم وساتم، د دې بجای ولې د خپل رب سره نه ساتم. ګوره زموږ د الله نیک بندگان د هغې په زندگی کې پریشانی راځي، لیکن زندگی ځکه دنیا د پریشانی ځای ده. تاسو زموږ د بزرګانو حالات وګورئ، هغې د پریشانی سره نه متاثره کیږي، پر هغې باندې ډېر بوج نه کوي، ځکه هغې د اوله سره دنیا سره د خیر توقع نه ده ساتلې. چې کله دې د دنیا سره د خیر توقع د اوله سره نه یې ساتلې، بیا که تکلیف در باندې راسي ستا د توقع ډېر خلاف نه وي، او کم عمل چې د سړي د توقع ډېر خلاف نه وي سړي ډېر نه پریشانه کوي، او چې کم عمل پر سړي د توقع خلاف راسي هغه بیا پر سړي باندې ډېر بوجي. ځکه حضرت سفیان ثوری رحمه الله یو قول دی، هغه وایي که د دنیا بادشاهان د دې بزرګانو په راحت خبر سي چې د بزرګانو زندگی څومره په راحت کې ده، وایي دغه د دنیا بادشاهان به زموږ خلاف تورې راواخي او په دې نیت باندې چې دا راحت به زموږ څه وکاږي. ځکه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سیرت زموږ د کامیابۍ یو صفت دی، د پیغمبر علیه السلام زندگی زموږ د کامیابۍ یو نقشه ده. او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام څلور خبرې حضرت خدیجه ورته کوي. اوله دا د وسیله رحمی کول، د غریب سره احسان کول، د میلمه اکرام کول، چې پر خلکو باندې ستړي ورځې راسي د خلکو مدد کول. حضرت خدیجه ورته دا صفتونه په تا کې سته او دا صفتونه د رسوایي صفتونه نه دي، چې په کم چا کې دغه صفتونه رالو د هغې زندګي به د رسوایي څخه محفوظه شي. الله تعالی دې خبر باندې د عمل کولو